سلامونه دوستانو. د کار په اړه باندې یو دوه جملې جوړوم. مخکې مې هم ویډیوګانې جوړ کړي دي د کار باره کې. کولی شئ تاسو اکاونټ ګورئ او ویډیوګانې پکې ډېرې زیاتې پرتې دي. مطلب موږ څنګه وایو کار پسې ګرځم او زه غواړم کار وکړم، نو هغه مې جوړې کړي دي. غواړم دوه جملې جوړې کړم. راځئ چې زده کړو. کله چې موږ وایو زه د کار کولو لیوالتیا نه لرم، یعنې زه د کار کولو حوصله نه لرم یا تاسو ستړي شوي یاستئ، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich habe keine Lust zu arbeiten. یعنی زه د کار کولو لیوالتیا نه لرم. بیا چې کله تاسو وایئ زه یو وقفه اخلم، یو وړه غوندې وقفه اخلم، یا که وایئ زه یو وقفه کول غواړم، نو دا جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Ich mache jetzt eine Pause. Ich mache jetzt eine Pause. یعنی زه اوس یو وقفه اخلم، یو وقفه کول غواړم، دمه کول غواړم. نو دوستانو کولی شئ د الماني ژبې روانې خبرې همدغه ټیک ټاک څخه زده کړئ او ورسره د ما د یوټیوب څخه